کیپټن عادل چې دنو بیګا د افغانستان خلاف چې دنو هغه شهید شوی دی، هغه د دنیا نه رخصت شوی دی. الله پاک دې له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. ملګرو کیپټن عادل چې دنو هغه د شپږو خويندو یو ورور چې هغه چې دنو د افغانستان خلاف کاروایی کړو او هغه پکې چې دنو د دنیا نه رخصت شوی دی. سدي کسان هم دي چې کنه چې هغه د پاکستان خلاف چې دنو هغه کاروایی کړل نو هغه پکې هم شهیدان شوی دي. د افغانستان کسان شهیدان شوی دي، د پاکستان کسان چې دنو هغه شهیدان شوی دي. د اس اس ډي کمانډر چې دنو دا پکې د دنیا نه رخصت شوی دی. د شپږو خويندو چې دنو یو ورور دی. اسی د افسوس مقام دی کنه چاته پته نه لګي چې چا وښنه او څوک چې دنو بدی کې کاروایی کې د افغانستان هم ډېر غټ نقصان وشو، د پاکستان هم ډېر غټ نقصان وشو. بیګا چې کومه کاروایی شو د افغانستان خلاف نو پاګه کې چې دی نو کمانډر چې دنو شهید شوی دی، کمانډر عادل چې دنو هغه پکې د دنیا نه رخصت شوی دی. اسی سوچ وکړه کنه عام سپاهي، عام یو پولیس، عام یو فوجي چې دنو هغه پکې د دنیا نه رخصتيږي. اسی سوچ وکړه کنه چې اوس نقصان چاته دی، ویازي پاکستان ته هم نقصان نشته دی، ویازي چې دنو افغانستان ته هم نقصان نشته. په دې ټیم کې چې دنو انډیا خوشاله ده. انډیا وایي کړي چې د مسلمان ملکونو چې دنو په جنگ باندې ورولو او دوی چې دنو د یو بل سره جنگ وکړي او په دې موږ تراوځي. و چې دنو انډیا لګي په افغانستان کې کاروایی کوي او هغه چې دنو ټول زور افغانستان او پاکستان ته راځي. د مسلمان ملکونو چې دنو یو بل ته چې دنو تیر کوي او دوی چې د یو بل سره جنگ کوي. ملګرو تاسو سوچ وکړئ کنه د شپږو خويندې یو ورور کیپټن عادل چې دنو هغه د دنیا نه رخصت شو، هغه چې دنو بیګا کاروایی کړو په هغه کاروایی کې چې دنو د دنیا نه رخصت شو. ملګرو په دې کې پیدا چاته لاله ملګرو نقصان چې دنو د دوه ملکونو دي، دوه مسلمان ملکونه دي. چې موږ له هم نه د پکار کنه موږ له پکار کنه چې د دې اصول هراوستو د دې مذاکرات وشي او دوی چې دا قصه مکمل تور باندې ختم شي. اوس انډیا غواړي کنه چې موږ د پاکستان سره جنگ وکړو، پاکستان چې دنو موږ ختم کړو، هغه چې دنو افغانستان خاور استعمالي، د افغانستان بارډر استعمالي او کله سوچ پاکستان او د افغانستان چې کوم بارډر لګیدلی نو تاسو سوچ هم نشئ کولای. هغه چې کوم بارډر دي تاسو پته ای چې وسو یار کیپټن عادل پکې هم د دنیا نه رخصت شو، نور پکې د چې کمانډران چې دنو هغه د دنیا نه رخصت شوی دي. په دې باره کې تاسو خو کمنټ به ضرور کوئ، د نور ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. یا الله پاک دې خیر کې د افغانستان او د پاکستان چې کوم جنگ دی چې د مذاکرات وشي، سیز پای شي د جنگ او د مکمل تور باندې ختم شي، اسی چې مخکې نور هم نقصان وشي. الله پاک دې خیر کې ځکه چې دا کم حالات روان دي تاسو سوچ هم نشئ کولای. انډیا والے چې دنو هغه په افغانستان کې کاروایی کوي او پاکستان چې دنو هغه غوسه ورځولي چې انډیا راځي په بل ملک کې چې نو ستا خلاف کاروایی کوي نو ته به خامخا ملک د مجبورۍ نه ولې کنه. دي چې پاکستان هم اوس مجبور دی او خاص کر افغانستان والے هم پکار دي کنه چې دې کې سونه هم قرار شي او دا کسینو نه کوي کنه. ډېر دوه ملکونو ته چې دنو غټ نقصان ورسي او غټ دښمنۍ به چې دنو چې جوړ شي. ملګرو ورته ملکونو دښمنۍ چې دنو دې ټول دنیا ته اثر وزي ګره. ها ویا دې سینه راځي کته سو ګوره په یو محله کې لانجوي شي، په یو کلی کې لانجوي نو هغه چې دنو ټول علاقې ته وزي. کچرته دوه ملکونو چې دنو په جنگ شنو دي چې دنو اثرات ټول دنیا ته وزي، په ټول دنیا باندې اثر کوي، په ټول دنیا باندې افیکټ کوي. ملګرو الله پاک دې خیر کې په دې باره کې سوای خو کمنټ وکړئ. کمانډر عادل چې دنو هغه د دنیا نه رخصت شو، الله پاک دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. موږ چې دنو دوه مسلمانان ملکونه دي، دوه ته چې دنو نقصانات راسي په دې باره کې سوای خو کمنټ